سلام دوستانو، هیله د ښه بس ژوند په خیر وي، چارې به ښه روانې وي. نو په ځای کې داسې ټینګ یخ دی، ته وایې چې زه یې پله د باندې وګورم چې دا یخ ته څه شی دی. تاسې راځئ د باندې پله وګورو. ارې دا خو واوره ده، دا څه حال دی، دا څنګه واوره ده، دا پهې دا څنګه واوره ده. دا څه غټه بلا ده، دا بیا څه غټه بلا ده. ما همدا د سیف الملوک موزې ورته وایاست که بوټونه ورته په پښو کړله. دلته نو اوس یخ داسې نازک -19 دی او دا نو نیسان کمپنۍ ده. د موټر نوم دغه د موټر نوم دی پیتفاینډر. دا څه بده بلا ده، دا څه غټه بلا ده. ټول څنګه و دغه پوښتنه چې ستا په ذهن کې وه، دا څنګه پوښتنه وه؟ ښه، اوس دا په ذهن درغله چې د دې موټر قیمت به څه وي. فکر وکړه ستاسې په ځای کې داسې معمولي موټر چې مازې هغه ورځتېرو شپهتېرو سره کېږي، قیمت به یې څه وي؟ 1,00,000 افغانۍ. صحیح دی. که 1,00,000 افغانۍ نو په دغه موټر هماغسې موټران 40 دانې کېږي، او که داسې لږ برابر موټر نه مانه چې لږ سره برابر وي هغه نو چې 1,50,000 افغانۍ حساب کې تقریبا 20 یا 22 موټران به کېږي. نور تاسې خپل حساب ورته وکړئ. ښه، نو ما دا ویل چې دا زما موټر څنګه خرن شوی دی. دا خو نو په کاناډا کې خو دلته واورې کېږي، ډېرې ټینګې واورې وي هر کال. نو پر دا سړکانو باندې دوی هر کال په کاناډا کې تر 5 میلیونه میټریک ټنه مالګه زیاته پر سړکانو باندې اچوي، دا د واورو په موسمونو کې. نو موټران چې بیا ځي دغه واوره او مالګې سره ګډېږي، دا بیا موټر ته چې راغورځي بیا موټر سره خرابوي. مطلب دا چې بیا نو موږ تقریبا هره ورځ موټران ته غسل ورکوو. حیا دې وي، معنا پرېولو یې. ښه، درځئ نن در وښایم چې دلته په کاناډا کې موټرانو پرېوللو ځایونه څنګه یي. هغه به در وښایم له خیره، هغه به ووینئ. درځئ نو، راځئ له خیره. دا نو زموږ کوڅه ده، دا کوڅه به پاس کړو له خیره. نو تاسې راسره واوسئ چې ولاړ سو موټر ته غسل ورکړو. تاسې به ووینئ چې د دوی څنګه سیسټم دی. ارې دا برېښنا مې بیا څنګه خراب شوي دي. دا به نو زه مجبور یم کوثر پیشن ته به ورځم، هغوی څخه به ګولډن پلس یا ګولډن لب شامپو روغن به رااخلم چې دا وریښتان مې سم شي. وریښتان مې خیږم او لږ څه دغه هم لري، څه چې ورته وایاست هغه خانګره چې ورته ویل کېږي. ور به سو له خیره. تاسې خو نږدې یاست، په را زنګ ور ووایئ. شمېره یې 0 یعنې 3 8 د زنګ ور ووهئ چې تاسو ته هم دغسې د وریښتانو د سمېدو، د جوړېدو، د خنګرې د مخنیوي، د ټینګېدو کرېمونو مه کوه، ټینګ کړئ لکه دا ټول شیان درکړي. ښه، ما څه کول وه، درځئ زه دا دې ور نږدې یم له خیره. اوس پر ورسېږو د موټر د پرېوللو ځای ته. دا ځای به در وښیم. هدف یې دا دی چې زموږ پانګوال باید دغسې عصري ځایونه جوړ کړي. هم بشري ځواک لږ غواړي، هم اوبه لږ مصرفېږي، بیخي کمې مصرفېږي او بېرته ریسایکل کېږي، یعنې بیا ځلې و استعمال ته چمتو کېږي. او بله خبر دا ده چې موټر ښه پاک پرېولل کېږي، ښه خوندور پرېولل کېږي. عصري سیسټم دی، چټک دی. هلته زموږ تاسې پخوا کې که په 10 دقیقې 15 دقیقې کې پرېول کېږي، دلته له 2 دقیقو څخه نیولې تر 3 دقیقو پورې موټر داسې کېږي لکه هنداره. راځئ. دا بیا جلا خوند کوي چې واوره پرته او باران شروع سي. زموږ خواته دا د میده داسې نازک باران هم را شروع سو له خیره. نو تاسې له باران څخه خوند واخلئ. نو دا دی ما اشاره یې کړه، ورته را نږدې سوي یو. دا مخامخ نو د موټر د پرېوللو ځای دی. باره به نو پسې راکاږ سو، داسې به ورسو. دا بیا دا دی چې دغه په هوا باندې پاکوي دننه، او دا بیا وړیا دی، مفت دی. پر دې باندې نور ځایونه پیسې ورڅخه اخلي، دلته په دغه ځای کې وړیا دی. دا نو دا لوړ شي، دلته
دا نو دغه بارکوډ ورته وایاست سټیکر د څه شي دی ما ته به اوس دروازه به را خلاصه سي او چې چا څوک یې رانیسي هغه بیا دلته رانیسي کنې نو بس اوس به دا دی دا شی به دا دی دا هم پورته سو ښه نو اوس په ورسو پسې ورکاټ په سو برابر ورته برابر سو نو دلته دا دې زما څه مخکې بل موټر سته خاله ما ته لاس راښوروي وایي دا لاس ونیسه هغه لاس ونیسه وایي برابر دی اوهو دا دی اوس پې نو زه موټر نوټل کړمه دا دی موټر مې نوټل کړئ اوس دا سیسټم دغسې روان دی زه به یې پلا داسې هنداره پاکه چې معلومه سي اوس ګوره اول سر به دغه پرایله سي دا زګ به پرایله سي دا دی تاسو نو ګورئ چې یوه دې دقیقه وخت نیسي که دوې نیسي که دوې نیم نیسي زګ پرایله دی له دې خوا دا خوا څخه دا بیا دغه صافه ده چې پر هنداره پسې تېرېږي کمپیوټر سیسټم دی دا اوس د اوبو سیسټم سو اوبه یې پرایله کړلې دا تیزې اوبه دا داسې وګورئ اوس هم هماغه کیسه روانه ده دوستانو یادونه دا ده چې دا سیسټم په دې خاطر درښایم چې زموږ شتمن تجاران باید دغسې عصري ځایونه جوړ کړي کم لګښت لږ اوبه مصرفېږي بیخي یعنې اوبه یې پر نشت حساب دي او موټر ښه پاکوي ګوره دا اوس موټر پاکوي د دې خوا دا خوا څخه دا دی اوبه لږ مصرفوي انرژي لږ مصرفېږي ګټه یې زیاته ده او دا اوبه بیرته ریسایکل کېږي بیرته د بیا ځل استعمال دپاره چمتو کېږي نو هیله مې دا ده چې دغه ځایونه باید جوړ سي دا دې اوس بیا د دوهم زګ دی زګ ورته وایاست صابون و شامپو ورته وایاست چې هر څه ورته وایاست په دې کې بیا غوړ هم ګډ وي ویکس هم پکښې ګډ وي دا چې دا بیا دا هغه پسې پاکېږي اوس بیا هغه نرمې اوبه پرایله سوې دلته بیا دغه نرمو ښایسته اوبو نوبت دی په دا اوبو کې خپله یو ډول ویکس یو ډول غوړ ده د موټر غوړ داسې په ګډ دی چې دا بیا موټر تر ډېره پورې نه خیرنېږي ډېر خوندور روڼ وي او دا هماغه د هوا شم پرایله سپه پاهې دا څونه خوله یې د یادې وي دا څنګه هوا دا اوس ګوره دغه د هوا ماشینان دي لوړ هم دي او به مخامخ هم دي سم به نسي معلوم درته نو به دې معلومېږي لوړ د هوا ماشینان ځای پر ځای موټر وچوي اوس په موټر به هم سي وچ سي خوندور به سي دا دې اوس سیسټم روان دي دغه د هوا شیان دي لوړ هم سته پر بغلونو باندې هم سته اوس مخامخ ما ته وایي موټر دی وایي نوټل که هغه نوټل دی له وخته اوس راته وایي چې بره هلک روان سه نور کار خلاص سو دا دی وایي حرکت کوه موټر دی پاک سو نه منه وایي ښه د سټینګ غسل دې ورکړ نو تاسې باره وګورئ چې په څونه وخت کې موټر راته پرېولئ اوس په نو بیا داسې وکړو چې موټر باره یو بغل ته ودرومه نو تاسو ته به بیا موټر در ښکاره کړمه چې موټر یې څنګه پرېولئ ډېر ښه سیسټم دی عصري سیسټم دی کمپیوټري سیسټم دی په ای آی سمبال سیسټم دی زه بیا یادونه کومه چې اوبه ډېرې کمې مصرفوي بیخي یعنې اوبه یې پر نشت حساب دي کمې مصرفوي نو زموږ خواته خو اوبه ډېرې مصرفېږي په داسې حال کې چې هلته اوبه ستا هم نه د اوبو شتون بیخي داسې دی چې اخر به خدای مکړه اوبه بیخي نه وي نو هیله مې دا ده چې سیسټمونه باید دغسې جوړ سي راځئ چې ښه ده چې لاندې در وښیم اوس نو دا دی پاهې دا څنګه پت پینډر دی دا څه حال دی دا څنګه بریښي خو بیخي د سړي مخ پکښې ښکاري نو په لږ وخت کې دغسې پرېولئ موږ موټران تقریبا هره ورځ ځکه پرېولو چې بیا دغه واورو دغه سره ګډ سي واورو مالګه که سره ګډه سي او یا د موټر ته زیان رسوي خو سره ګډه ده البته نو دغه ځای چې دی که یو ځل سړی موټر پرېولي
یو ځل یې په 18 ډالره په 24 یا هم په 34 پرېولي، ځکه هغه فرق سره کوي، هغه د دوی ګریډ فرق سره کوي. خو ما دغه پلاټینیم ګریډ ورته وایي، هغه وروستی هغه تر ټولو چې ښه پرېولي، هغه مې په 18 ډالره مې رانیولی دی، شاوخوا یو 7 ډالره یې دغه کېږي، هغه د حکومت ټاکس کېږي. ټول تقریبا 9 اویا ته ځان رسوي، په میاشت کې 15 تا راته پرېولي. نو 15 واره په یوه میاشت کې راته پرېولي، ښه سم. نو زه یوه نه بله ورځ راځم. یعنې د دغې ویډیو د جوړولو هدف دا دی چې دغسې عصري سیسټمونه باید په افغانستان کې فعاله سي. ګټه یې زیاته ده، انرژي کمه مصرفېږي، بشري ځواک لږ غواړي، او ترڅنګ دا اوبه ما څو واره وویل چې اوبه بیخي لږ مصرفوي، ځکه په کندهار په ټول افغانستان کې، بیا په ځانګړې توګه په کندهار کې د اوبو کمښت دی. اوبه باید کنټرول سي، که تر مځکې لاندې اوبه مدیریت نه سي، کنټرول نه سي، داسې وخت به راسي د کندهار په ښار کې به د اوسېدو لپاره ځای نه وي. نو له حکومت څخه هیله دا ده چې دا غټې غټې برمې چې په دا دښتونو کې ولاړې دي، چې ټوله ورځ اوبه ورسره روانې دي، د شپې لخوا جنریټر پر پروت دی، دا باید بندې سي، اوبه باید مدیریت سي، اوبه باید کنټرول سي، چک ډیمونه باید جوړ سي. دا موټر شویانو باندې موږ یو وخت راپور جوړ کړی، په یوه میاشت کې د موټر شویانو د اوبه چې اوبه یې مصرفولې، د یوې ورځې مصرف موږ ورته محاسبه کړ، 22 میلیونه لیټره اوبه مصرفېدلې. د کندهار ښار په دننه کې یوازې په یوه ورځ باندې دغه اوبه له مځکې لاندې اوبه راپورته کېدلې، بیا موټران به پرېولله، او دا اوبه بیرته ضایع کېدلې، ریسایکل کېدلې نه، چې بیرته ریسایکل سي، بیرته بیا ځلې دغه ته چمتو سي و استعمال ته چمتو سي. نو اوبه چې دي هغه ژوند دی، که اوبه نه وي ژوند درېږي. لطفا اوبه مدیریت کوي. نو یو دا دی چې دغسې عصري ځایونه جوړ کړئ چې بشري ځواک هم غواړي، ګټه یې زیاته ده، مصرف یې لږ دی، او بل دا چې اوبه به ورسره مدیریت سي. تر بلې داسې ویډیو پورې ما ته اجازه راکړئ. د الله په امان. نظام سکوت، ومن الله توفیق.